خلک وایي په لیدو کې یې قرار دی، ما رحمان چې یار لیدلی بې قرار یم. دا رحمان بابا هم عجیبه سړی و، لکه د مینانو له زړه چې خبر وي. یاره عدنانه، مین شوی زه یم او سوچونه ته وهې، دا په کومو سوچونو کې ډوب تللی؟ ته څه پوهېږې وروره، نړۍ خو د غمونو کور دی. پرون ورځ پوهنتون کې استاز ډېرې خبرې راته وکړې، ویل یې ولې چپټرونه نه اخلې؟ ته ووایه یار، پلار مې چې هر ماښام کور ته راشي د مور سره یې لانجه وي. مور مې ورته وایي چې ولې دې د خوراک څه راوړي نه دي؟ په داسې غربت کې زه څنګه له پلاره د چپټرونو پیسې وغواړم؟ ها، ومې ویل نو خپل یو څه کار شروع که که نه؟ راته کړی کار په پیسو کېږي، زه پیسې له کومه کړم؟ رښتیا هم زموږ ټول هیواد په همدې حال دی. خدای دې پر موږ غیبي رحم وکړي. ډوډۍ خوره که نه چې بیا نه وخته کېږي زه کور ته ځم. څه شېبه ورسره کېناستم، هر کله چې ترې راتلم نو 200 افغانۍ را سره جیب کې وې، په پټه مې جیب کې ورکېښودې. کور ته راغلم، مور مې وویل وزګار خېله، تا ته به خلک تر نیمې شپې ناست وي تر څو ته خان راشي او ډوډۍ درته واچوي. ورشه اشپزخانه کې به څه وي ویې خوره. اشپزخانې ته ولاړم، ډوډۍ مې وخوړه، په خپل ځای کې اوږد پرېوتم. له ځانه سره مې سوچ واهه، عدنان هسې ګیلې کوي چې زه غریب یم او ژوند خوند نه راکوي. د خاورو په کور کې چې کومه مینه وي هغه څوک په محلونو او بنګلو کې نشي موندلی. موبایل مې راواخیست، د ښکلا میسیجونه راغلي وو، لیکلي وو دا ته چېرته یې؟ په دې نیمه شپه د لوفرانو په شان ګرځې، د دې فکر در سره نشته چې مینې ته دې میسیج وکړي چې څنګه ده او څه کوي. موبایل مې د بالښت لاندې کېښود او بغیر له ځواب ورکولو ویده شوم. سهار چې راپاڅېدم څو نور میسیجونه یې کړي وو، ورته مې ولیکل ته ولې نه پوهېږې؟ زه له تا سره مینه نه لرم، خدای ته وګوره، ما ته میسیج مه کوه. 3 نمبرونه مې د بلاک کړل، دا د 4م نمبر شو. که بیا دې میسیج وکړ پلار ته دې وایم چې په خوند دې پوهه کړي. او دا خبره هم واوره چې زه په یو بل چا مین یم چې هغه د دې نړۍ تر ټولو ښکلې نجلۍ ده. موبایل مې جیب ته کړ، یو څه شیبه مې سترګې پټې کړې، یادونه یې ذهن ته راغلل. د هغې له ښکلي مخ سره خندا څومره خوند کوي. بار بار یې خندا زما د سترګو مخامخ راتله. یو څه شیبه همداسې کښېناستم. ډېر خوندور خیال و. زموږ ډېره لویه کورنۍ وه، 6 ورونه او 4 خویندې لرم. هغه وخت مې ټولو وروڼو ودونه کړي وو او خورګانې مې هم ټولې واده شوې وې. صرف زه مجرد وم. ما به تل مور ته سوالونه کول چې مورې د حیات کاکا لور راته وغواړه. له پلار سره مې مشوره وکړه خو هغې به خاموشه کولم او ویل به یې که چیرې پلار دې خبر شو چې ته داسې کارونه کوې نو وژني دې. وخت تېرېده. د ورځو نه یوه ورځ خبر راغی چې زما مشر ورور میرویس موټر ټکر کړی دی او ځای پر ځای شهید شوی دی. الله تعالی دې یې وبخي. غم یې ډېر دروند و. میرویس زما تر ټولو مشر ورور نه و بلکې تر ما مشر و، یعنې 6م ورور و او زه 7م وم. له میرویس څخه یو زوی یتیم پاتې شو، خو زما پلار فیصله وکړه چې د میرویس زوی به یتیم نه وي بلکې پلار باید ولري. پلار مې هماغه د غم په ورځو کې واده برابر کړ. زه له دې هم خبر نه وم چې زما واده به کېږي، خو وروڼو او پلار به مې هره شپه په خپله خونه کې یو مجلس کاوه. هماغه و چې د غم په 3مه شپه زما ورندار ورسره منلي وو چې واده یې ما سره وشي. له ما په کور کې هیڅ چا هم ونه پوښتل. په سبا ورځ د میرویس لالا فاتحه وه او ډوډۍ یې ورکوله. په شپه کې یې مولوي صاحب راوغوښت او د نکاح کولو یې ورته وویل. مولوي صاحب زما پر ځای زما له پلار څخه پوښتنه وکړه چې آیا د اشرف اکا لور میمونه ستا زوی ته قبوله ده؟ پلار مې ورته هو وویل. ما هرې خواته حیران لیدل. دا چې شپه ناوخته وه نو زه د پخوا په څېر خپلې پخوانۍ خونې ته روان شوم. همالته مې ځان ته ځای اوار کړ او ویده شوم. د شپې ناوخته راپسې پلار راغی، په مخ یې اوبه راواچولې. ویل یې پورته شه، دا څه کوې؟ نن دې د واده شپه ده او ته دلته پروت یې. ورته مې وویل ابا هغه زما ورندار ده، موږ د خور او ورور په رقم وخت په دې کور کې تیر کړی دی. زه نشم کولی چې د داسې ښځې سره واده وکړم. راته کړی ښه نو دا خبره ده،
ته اوس دومره شو چې ما ته وایې زه دا نه کوم او دا کوم. ها د 3 سوکان یې ووهلم او کور ته ولاړ. مور ته یې وویل دا هلک پوه کړه، زه څنګه د خپل خاندان تر سرې بل خاندان ته پرېږدم. ټول کور کې غالمغال جوړ کړ. دا وخت مې واده شوي خور او مور راغله، راته وویل ګوره زویه، که چیرې میمونه بل چاته ودیږي نو دا په پښتنو کې غټ شرم ګڼل کیږي. پلار دې غواړي په دې کار سره د کور حیا په کور پاتې شي. ومې ویل خو مورې زه اول پښتون نه یم، زه اول مسلمان یم. په دون انداز یې وویل نو اسلام څه وایي؟ ورندار سره واده په اسلام کې ناجایز دی څه؟ ومې ویل ناجایز نه دی مورې، خو د زوی خوښه اخیستل په اسلام کې اهم دي. او دا کوم دین دی چې د نکاح ځواب مې پلار ورکړ او واده یې له ما سره وشو؟ که واده ماته کوئ نو نکاح هم ماته وتړئ، پوښتنې دې له ما وکړي. ورسره تر ډېره وخته نه قانع کېدم، خو دا چې غم و نو آخر یې هم را باندې ومنله، خو په دې شرط چې مولوي به بیا راولي او نکاح به بیا تړي. مولوي صاحب یو ځل بیا نکاح وتړله او زه د واده د شپې په نوم هغې غمجنې تورې شپې ته داخل شوم چې ډېرو غریبانو ته د اختر له ورځې کمه نه وي، مګر زما په څیر د ډېر جایداد درلودونکي ته تر تور دوزخ کمه نه وه. زما ټول ارمانونه خاورې شول. په چا چې مین وم هغه هم بل چاته واده شوه. زما ورندار تر دې وروسته زما میرمن شوه. له واده څه وخت وروسته په خپل میرمن مین شوم. دا چې ورندار ته څوک په غلط نظر لیدلی نشي نو ځکه هغه وخت یې ما مخ ته هم سم لیدلی نه و. خو میمونه چې زما میرمن شوه قدرتي ښکلې شوه. مخکې به یې ویښته په منځ هاخوا او دېخوا اړول، خو ما ورته وویل چې ویښته دې ټول په یو خوا اړوه، داسې زما خوښیږي. هماغسې یې وکړل. زما د نجونو په لاسونو کې شنه بنګړي هم خوښېدل. یو ورځ مې دا هم ورته وویل. بیا به یې هر وخت په لاس شنه بنګړي وو او د کس ته به یې شرنګول. زما او د میمونې ترمنځ ډېر خوږ ژوند برابر شو. یوه ورځ مې مور مریضه شوه، ډېره سخته ناروغه وه. دا چې زما څه کار روزګار نه و نو پیسې به ورونو راکولې او مور به مې په ډاکټرانو ګرځوله. ډېرو ډاکټرانو ولیده خو جوړه نه شوه. په پای کې راته څو کسان وویل چې دلته یو نوی ډاکټر راغلی دی، ډېر تکړه دی، ډاکټر عدنان نومیږي، هغه ته یې بوزه. هغه داسې مریضان ډېر ښه تشخیصولی شي. یو نفر نه بلکې ډېرو نفرانو یې راته صفتونه وکړل. ادرس یې په مخابراتو چوک کې و. بالاخره مور مې وروسته. په معاینه خانه کې له ما مخکې پوره 8 نفر قطار ولاړ وو. زه هم ودرېدم. څه شېبه ولاړ وم چې دا وخت مې عدنان ولید. کلکه غېږه مې ورنه تاوه کړه. ډېر زیات وخت تېر شو چې لیدلی مې نه و. ورته ومې ویل دلته څه کوې؟ ویې خندل. ته چېرته راغلی؟ ناڅاپه مې له خولې ووتل زه د ډاکټر عدنان. څه ته اوس ډاکټر عدنان یې؟ یو ځل بیا مې کلکه غاړه ورکړه. له ځانه سره یې دفتر ته ننباسلم. ویل یې دا ته چېرته وې؟ ولې دې پوښتنه نه کوله؟ ومې ویل یاره خپلو لانجو کې بند وم. لومړی کې مې ورور په حق ورسېد، بیا مې واده وکړ، بیا د کار په تلاش ګرځېدم. اوس کار هم کوم خو دومره څه نه برابرېږي. خو دا راته ووایه چې ته څنګه تر دې ځایه راورسېدې او کورنۍ دې اوس څنګه ده؟ درنه خوشحاله ده که نه؟ راته کړی. یاره کورنۍ څه کورنۍ ده، خو یو زه یم، یو مې ښځه ده، یو مې مور او یو مې پلار دی. شکر ښه خوشحاله دي. تر دې وروسته مې له عدنان سره اړیکه بیرته د پخوا په شان شوه. هره ورځ به یې معاینه خانې کې ورسره ناست وم. ګپ شپ به مو لګاوه. د ورځو نه یوه ورځ سهار وختي میمونې له خوبه پاڅولم. سترګې مې وموښلې. ورته مې وویل څه شوي دي؟ راته کړی. له مشر ورور ایمل څخه د غلو سره زر یوړل. سترګې مې کړېغې راووتې. ژر له کوټې راووتم. د کیسې پوښتنه چې مې وکړه ورندار وویل زه نه پوهېږم، خو چې سهار له خوبه پاڅېدم تر څو لمونځ وکړم نو د سرو دخل خلاص و. چې ومې لیدل هېڅ پکې نه و. ټوله کورنۍ ډېره خفه شوه. ورندار مې شور جوړ کړ او ویې ویل زما د سرو غل په همدې کور کې دی او زه غواړم چې د ټولو خونې تلاشي کړم. پلار مې ورته وویل نور درته اخلم، مګر هغې ویل چې نه باید د ټولو خونې تلاشي شي. پلار مې هم ورسره ومنله او د یو کس خونه تلاشي کېده. د هیچ چا په خونه کې هم نه و. دا و چې وار زما د خونې راورسېد نو زما خونې ته هم داخل شول. د قدرت کار دی. سره زر زما په خونه کې راووتل.
ما میمونې ته ولیدل، بیا مې د ټولې کورنۍ غړو ته ولیدل، ټولو د غضب په انداز را لیدل. ورور مې راته وویل و بې غیرته تا سره موږ څه بد کړي وو؟ دومره لویه غلا، که پیسې دې په کار وې ما ته به دې ویلي وو. دومره ستره غلا څوک کوي؟ ما وویل لالا تاسې په ما شک کوئ، زه به ولې دا خبره نیمه کې پاتې شوه. پلار مې را مخته شو او یوه کلکه څپېړه یې ووهلم. ویې ویل ووځه زما له کوره چې بیا دې مخ ونه وینم. ما مخ ته لاس نیولی و او پلار ته مې حیران حیران لیدل. بیا یې وویل وا دې نه اورېدل؟ هره څه دې ټولوه او وځه، زه غله په خپل کور کې نه پرېږدم. دا چې زما خبره چا نه اورېده او نه یې منله، نو ما هم خپلې جامې او اړین توکي واخیستل. میمونې ته مې وویل ته پلار کره ما سره ځې یا په خپله ځې؟ ویې ویل تا سره ځم. بیرون مې یوه رکشه کرایه کړه د خپلې خسرګنې کور ته، تر څو خپله ښځه هلته پرېږدم. خو میمونې ونه منله او ویې ویل هر چېرته چې ته ځې هملته زه هم در سره ځم. زه نه غواړم چې ته دومره ستر غم په یوازې ځان تیر کړې. عدنان ته مې زنګ وواهه، ټوله کیسه مې ورته وکړه. ویل یې راځئ زموږ کور ته ولاړ شو. ومې ویل نه یاره، ښار کې یو ارزانه ځای راته وګوره چې اپارتمان وي او 2 خونې ولري. ویې منله. د مخابراتو چوک سره یو ځای پیدا کړ. ورغلم. دا نفر زموږ د دواړو د ښوونځي د وخت ملګری و، نو ځکه یې کور ډېر ارزانه راکړ. بلکې دا یې هم وویل که پیسې در سره نه وي بیخي مه ورکوه. میمونه مې همالته پرېښوده او زه د کار په تلاش ووتم. دا ورځ خو چا کار را نه کړ، مګر په بله ورځ یو آهنګر را سره ومنله او له ځانه سره یې شاګرد کړم. هره ورځ به ورتلم او 1.5 روپۍ به یې د ورځې راکولې. د میرویس ورور یو زوی هم غټ شوی و، ښوونځي ته به تللو. په 1.5 د ورځې زموږ ګزارت نه کېده، مګر ژوند مې پر یو رقم روان کړی و. یوه میاشت وروسته مې د ښوونځي د یو استاز یوه طریقه ذهن ته راغله. له کوره پسې ووتم. لومړی مې په 5 روپۍ له یو دوکاندار څخه قلم واخیست. بیا ولاړم بل نفر ته. ورته مې وویل چې دا قلم په 10 روپۍ دی، که دې واخیست ورسره یو چاکلیټ هم درکوم. څو نفر وانخیست، مګر یو نفر واخیست. په دې ورځ را سره 10 روپۍ شوې. تر دې وروسته د یو چایو والا دوکان مخې ته ولاړم. ډېر نفر ناست وو، یو ځای 3 ملګري ناست وو، ټوکې یې کولې. ما ورته وویل سلام وروره، که څه غواړئ چې درته راوړم؟ ویې ویل 3 پیالې چای او یو 3 کیکونه راوړه. دوکان ته ننوتم، چای او کیک مې ترې راواخیستل او ور مې وړل. له دې کسانو مې هم 20 افغانۍ وګټلې، ټولې 30 افغانۍ شوې. بیا مې څو نفرانو ته بار بار وویل چې دغه 30 افغانۍ دي، یو څه راباندې خرڅ کړه چې له تا فضول وي. ډېرو کسانو ښکنځلم، ډېرو به راپورې خندل، خو په آخر کې یو نفر پیدا شو او د 30 افغانیو بدل کې خپله د سر خولۍ راکړه. تر دې وروسته د چوک په منځ کې ودرېدم او چغې مې شروع کړې. نوې خولۍ په 50 افغانۍ. ډېر وخت ولاړ وم. په آخر کې یو نفر راغی، خولۍ یې واخیسته او 50 افغانۍ مې له 50 افغانیو څخه جوړې کړې. یو ځل بیا مې خلکو ته ویل شروع کړل که څه لرئ را باندې خرڅ کړئ. دا ځل هیچا هم څه نه راکول. په آخر کې یو نفر راغی او یو بلیتوت والا غوږۍ یعنې ګوشکي راکړه. ویل یې زه یې نه کاروم. یو ځل بیا مې د سړک منځ کې چغې شروع کړې او ویل به مې چې په 100 روپۍ راشئ وروره. دا چې خدای یو نفر را پیښ کړ او په 100 روپۍ یې رانه ګوشکي واخیسته. دا چې 100 روپۍ مې وګټلې، نو په دې پیسو مې تور تیل واخیستل او 2 بوتله مې هم واخیستل. په لاره کې به ګرځېدم او چغې به مې وهلې که څوک مساج کوي راشئ وروره. یو نفر ته مې په 50 افغانۍ مساج کاوه. په ټوله ورځ 8 نفران آماده شول او مساج مې ورته وکړ. ټولې پیسې را سره 400 شوې او شپه شوه. بیرته کور ته راغلم. میمونه حیرانه شوه چې 400 افغانۍ دې له کومه کړې. دا شپه هم تېره شوه. په سبا ورځ آهنګر استاز ته ورغلم. ورته مې وویل استاز پرون ناروغ وم، بچي مې نه هر دې هیله کوم د نن پیسې هم راکړه او د پرون هم را سره یې ومنله. 300 افغانۍ یې راکړې. د پرون ورځې له خرچې هم را سره 250 افغانۍ پاتې وې، نو ټولې 550 افغانۍ شوې. په دې ورځ مې له آهنګر استاز نه پیسې واخیستې. ورته مې وویل چې بچو ته ډوډۍ وړم بیرته راځم. را سره یې ومنله. په دې ورځ مې ځان ته د ویالې بوټان او یو بیلچه واخیستل. په یو کوڅه کې 5 کورونه په قطار پراته وو. د هر یو دروازه مې ورټکوله او ورته به مې ویل
ستاسې د کور د مخې ویاله که پاکوئ زه یې در پاکوم. یو هم انکار ونه کړ. د ویالې په سر مې ورته 300 افغانۍ وویلې. ټول ومنله. تر مازدیګره مې کار وکړ او پوره 1.5 افغانۍ مې نغدې کور ته یوړې. سبا مې بیا هم داسې وکړل. ډېر لږ وخت کې مې 50,000 او 100,000 افغانۍ جمع کړې. د ننګرهار په ښار کې مې ځان ته یو د آهنګرۍ دکان واچاوه. کار مې شروع کړ. ډېر ښه کاروبار و او ډېر زیات کار پکې کېده. لږ وخت کې مې ځان ته کور هم واخیست. د ورځو نه یوه ورځ د مشر ورور زنګ راغی. پورته مې کړ. راته کړی چیرته یې؟ مور ډېره مریضه ده، وایي چې اکمل راوغواړئ. ژر ځان راورسوه. موبایل مې قطع او منډه مې کړه. له اپارتمان څخه راکېوتم. رکشه مې ونیوه. هر کله چې کور ته ورسېدم نو مور مې په ډېر سخت حالت کې وه. زما مخ یې ښکل کړ او غاړه یې راڅخه تاوه کړه. ډېر وخت زما په غاړه کې پرته وه، خو اخر کې مې چې بیرته سملوله نو درنده وه. چغې مې کړې ادې و ادې. ټول ورونه راغلل. یو ځل بیا په خپل پخواني کور کې ویر او ژړا خپره شوه. پلار مې اوږد پټکی وتاړه او ویې ویل مه ژاړئ، ځانونه چمتو کړئ چې د ګور او کفن غمه یې وخورو. پای. د سادات ټي وي ټولو درنو اورېدونکو، دغه وه زموږ د نن ورځې لنډه کیسه چې ما سید ادریس سادات تر تاسې در ورسوله. په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي، تر څو پورې چې زه د بلې لنډې کیسې لپاره ستاسې درانه حضور ته راځم. تر هغې مو په لوی خدای سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله اوسئ. د الله پامان.